السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو له د پښتو فلم ارمان باره کې معلومات درکوم. ارمان د خپل وخت یو داسې فلم و چې چا پښتو فلمونو په ټول عمر خندا کړې ده چې دی ډز او ډوز د دې نه علاوه بل څه نه کوي. هغه یې منلې وه، ډېره زیاته ښایسته سټوري وه، حد یې پرې تمام کړی وی. د دې فلم چې کوم ډایرکټر و هغه لیاقت علي خان او د دې رائټر سلیم مراد او د دې پروډوسر مظفر خان او د دې میوزیک ډایرکټر شاکر زیب و. دا په 2012 کې غالبا 2012 کې دا په 2012 کې په آئینه سینما باندې ریلیز شوی وی او دوی دومره ریکارډونه جوړ کړي وو، ویل کېږي داسې چې دا فلم 8 میاشتې په سینما باندې چلیدلی او ډېره هټکر سټوري وه. د دې کې اخره کې چې کوم سین داسې وی چې دې کې جهانګیر خان بېګناه پانسي شوی و. ویل کېږي داسې چې سینما اخیری چې کوم سین و نو څونه بوډاګانو ځوانانو چې کومه طبقه وه نو اخیري سین ته به ټول په ژړا کېده او سینما نه به چې څوک راوته نو سترګې به یې سرې وي، جړلې به وي، ځکه چې سلیم مراد داسې کهاني لیکلې وه او بیا د لیاقت علي خان ډایرکشن چې هغه پې کوم ډایرکشن کړی و، کوم خواري د فلم سره شوې وه نو حد یې پرې تمام کړی و. دا فلم په باکس آفس باندې 8 میاشتې چلیدلی او موجوده فلمونه خو ډېر زیات چې یو هفته 2 هفتو نه زیاته نه چلیږي په سینما باندې. او دا فلم 8 میاشتې ارمان فلم 8 میاشتې چلیدلی او هغه شپو ورځو کې زه اسلام آباد ته تللی وم. نو اسلام آباد کې چې کومه لیډ کلاس هلکان دي یا ځوانان دي نو هغوی خو ټول عمر پښتو فلمونه ریجیکټ کړي دي او داسې تنقیدونه یې کړي دي. ما د هغوی د خولې نه اورېدلي وو چې دا ډېر زبردست فلم دی او موږ به ځو هلته، ډېره ښایسته کهاني ده. نو زه وایم چې دارنګې د ارمان غوندې کهانیانې، ارمان فلم غوندې کهانیانې بیا راوچتې شي او دارنګې ډایرکشن وشي او دارنګې پروډوسر وي. سلیم مراد خو خیر فی الحال نن سبا دور کې خو فلم نه جوړوي خو مخکې به یې جوړولو. سوري سلیم مراد نه خو رایټر دی، دا مظفر خان چې کوم پروډوسر دی او سلیم مراد خو رایټر دی، خو اوس هم لیکل کوي. نو د ارمان فلم ډېر زیات چلیدلی او خلکو ډېر زیات خوښ کړی. دا و د ارمان فلم باره کې معلومات. امید دی چې تاسو به ډېر خوښ شي.